علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو دوستانو، په نننۍ ویډیو کې یو داسې خوندوره طریقه در پیژنم چې د دې طریقې کړل ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري دی. که چېرته دا طریقه تاسو ورنه کړئ نو 100% کې به 90% ستاسو د موبایل هک کېدو ته خطره وي چې ستاسو موبایل ډیټا خلک ایلا کې در څخه. دوستانو، په نننۍ ویډیو کې ډېر زیاته خوندوره طریقه در پیژنم. د دې طریقې په ترو تاسو کولی شئ چې خپل موبایل د هک کېدو نه بچ کړئ. دلته کې دوستانو تاسو که غواړئ همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ چینل ته راشئ، ټیکنو پښتو ته زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. په ویډیو آپشن باندې دوستانو چې کلیک وکړئ دلته کې تاسو ته خوندور معلومات ملویږي چې تاسو زموږ مخکینی اپلوډ شوي معلومات کتلی شئ. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو ضرور لایک کړئ. دوستانو، ستاسو په موبایل کې یو داسې سیټینګ در پیژنمو چې دا ستاسو لپاره ډېر زیات ضروري دی. د دې لپاره خو نه د ایپ نه د بل څه شي ډاونلوډ کولو ته ضرورت شته، صرف یو معمولي شان سیټینګ دی چې ستاسو موبایل د هک کېدو نه ساتي. دلته کې کله چې تاسو سیټینګ آپشن ته راشئ په خپل موبایل کې، هغې وروسته به لاندې راشئ، دلته کې به تاسو ته ښکاري ګوګل آپشن به تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره یو څه لوډینګ کې دوستانو لوډینګ وروسته لاندې به راشئ، تاسو سیکیورټي آپشن درکوي. ستاسو په موبایل کې چې کوم جیمیل لوګین وي هغه به په دې طریقې سره لوګین وي. هغې وروسته به سیکیورټي آپشن باندې کلیک وکړئ. په سیکیورټي آپشن باندې کلیک کولو سره دلته کې فاینډ مای ډیوایس آپشن باندې چې کلیک وکړئ، دا آپشن که چېرته ستاسو په موبایل کې نه وي آن نو دا به تاسو آن کړئ. هغې وروسته به واپس راشئ، ګوګل پلی پروډکټ آپشن تاسو ته درکوي، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره دلته کې ګورئ تاسو داسې آپشن به درکوي ریټایر آپشن، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره ستاسو په موبایل کې څومره ایپ چې دی هغه به دا پلی سټور یا تاسو د پلی سټور نه بل ځای څخه کم ایپ چې ډاونلوډ کوئ هغه به دا سیټینګ کړو سره به ستاسو هغه د موبایل سکین کوي. هغې وروسته به تاسو ته درښیي چې ستاسو په موبایل کې که چېرته ایپ وي نو دلته کې تاسو ته ښکاري لوکس ګوډ آپشن چې درکړي نو حرام فول ایپس فونډ آپشن موږ ته راکوي. نو زموږ په موبایل کې یو هم داسې ایپ نشته چې زموږ موبایل چې کوم دی دوستانو هغه زموږ موبایل ته د هک کېدو خطره هم وي. که چېرته تاسو ته دلته کې یو ایپ یا دوه ایپ یا داسې ایپ درکړي تاسو ته درښیي هغه ایپ چې ستاسو موبایل ته د هک کېدو خطره شته نو تاسو بیا دوستانو هغه ایپ چې کوم دی خپل موبایل څخه ډیلیټ کولی شئ. نو دا سیټینګ د ستاسو په موبایل کې ډېر زیات ضروري دی. که چېرته تاسو خپل موبایل د هک کېدو څخه بچ کول غواړئ نو دا سیټینګ په خپل موبایل کې ضرور وکړئ. دوستانو، که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.